الله سبحانه وتعالى چې کوم آسماني دین نازل کړي په دې باندې بزي چې هغه قرآن دی او احادیث دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دین اخوا دی خو شوي دا ټول لارې به د گمراهۍ دي الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دا زمانه غلاره چې دا دی نبی ته کما خودنه کړی دا د وحی په ذریعہ قرآن دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث او د غي طرز ژوندۍ و په قرآن چې نبی علیہ السلام کوم عمل وکړو دا غي کوم شرح وکړه صحابه ته دا هر عبادت طریقې ورته خو د ژوند ټول طرز دا ورته برابر کړلو او الله قرآن کې امر وکړو ګوره وان تطيعوه تهتدوا کله دې نبی خبره او منل او دې نبی طاعت وکړو نو الله ګوره په هدایت دی کله دې نبی د اطاعت نه اخوا دې خوشي گمراه وي دا به گمراهي لاره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې صحابه کرام رضی الله عنهم هغه ژوند تیرولو او بیا الله فرمای ک چرتا د دې سید لارنا چې دا قرآن او حدیث دی او دا صحیح منهج دی د دینه ک چرتا اخوا دی خو په بل لار باندې روان شوي نو به گمراهان او غي ته ډیر لارې ویلې دي ته یو لار ویلې صراط وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله موږ امر کړی په دې روانو سي فاتبعوه د دې تابعداري کوي تابعداري و چا په شاته تل یعنی په دې لار پسې ځه په دې لار نبی ته له صحابه روان دي په دې تاسو روانو سي د دې لار نه خو دې خو کوي ولا تتبعوا السبل او تابعداري د نور لار مکوي دي ته یو لار ویل دي حق ته نور ته ډیر لاري ویل د حق په مقابل کې ډیر لاري دي په مختلفو نمونو دي په هر ازمانه کې څوک په یو طرف دعوت څوک په بل طرف دعوت کې څوک په بل طرف دعوت ار یو وې زما شملې خوږې دي وای څوک هم د ځان بدینه وای الله رب العالمین فرمایي ک چرته تاسو راولګې دی او د نور لار باندې روان شي فتفرق بكم عن سبيله د دې حق لار نه بغډ وډ ټوکړي ټوکړي بش سم لار نه بواوړی سو په یو طرف رواني سو په بل طرف نبی صلی الله علیه وسلم به شرح په حدیث کې دسه کړی د دې آیت چې دا سیده لار چې کوم زما لار ده ماته چې الله وحی کړی ده د دې لار په دوانو طرفونو باندې یو روایت کې راځي دروازې لګېدلې دي او بل روایت کې سردار راځي چې په اری لاري په سر یو داعی ناشته دي لکه د اری فرقي او مشرکان دي خو راځه لکه څنګه دي خو راځه لکه ته په سیده لار رواني او مختلف دروازې راځي او یو درته وی لکه هوټل والا موس کې لکه راځي روټي خوريدل تراشي بل ویدل تراشي یا دی اډي ته چې وي زما ګاډي تراوخي جګل وي زما ګاډي تراوخي خلکو بس आवाजونه کوي نو کله دې سیده لار نه په هر طرف ورننه وتی پار دروازه لاړلې د گمراهي په لار روان شو د دې حق لار نه وړلې نو په دې وجه باندې خپل منهج دا صحیح جندل پکار